خو ټیکهداره په داسې مرګ به دې وجنم چې دلته به یې لړمانان او خماران وخوري څوک تپوس به دې ونه کړي او تا به مو سره یو ځای کوم تا هم دا سر شیندم کامرانا مسلمان انسان یو پیرمبری او بزدل انسان بار بار واوخیا و زما ساده اوخیا ډیر زیات جذباتي کېږه ما سمې درته ویلي وو اوسئ که هر څونه هوښیاره شي که نه نو د زمري په ښکار کې څوک یې دا ځونه کې کامرانه رانږدې شي دا ځونه کې ته ورېږه زه دې په خبره پوه کوم دا ځونه کې درته وایم زما خبره واوره زما خبره څوک یې ما خبره واوره کامرانیا ټیکهدار رالېږلی که نه ټیکهدار چمچې اوس په ما پسې اجرتیان راځي کامرانیا سر دې لاړ زما خبرې ته ته لږ غوږ کېږده د خلکو لور خور راودې او پته درته نشته ده چې د چا لور مې راواده کړه او د چا خور زه د وفا رور یم فاروق هو زه د وفا رور یم پرېږده وفا ما سره چېرته ذکر نه دی کړی اوس زه دې په خبره پوهېږم ته خو ما پرېږده که نه ورګه وقت پرېږده وته څه تالا شولې که ته میشتې که نه کامرانیا نو دا هغه ځای نه مې میشتې وې پته به دې م نه ولګېدلې سره وفا رورې د هغه پلار ګلشیر نوم دی دا څه ثبوت دی چې ته وفا رورې نو ته زما په دې خولې یقین نشته دا وګوره په شناختي کارت کې زما نوم امیرشیر دی او ول د ګلشیر په خپله وینا او د وفا نوم تا به د وفا نه تپوس کړی د هغې د پلار نوم ګلشیر دی زما خور ده صحیح ده کینه تا په دې خپله خبره پوه نه کړمه چې دا ډز دې په دې سړي ولې و دا خبرې پرېږده تا زما نه خپه چا وښوله او په څه مقصد راغلی کامرانه ته زما نه دا تپوسونه مه کوه ما د خپلې خور په سترګو کې ستا د ژوند ټوله قصه وکتله چې په تا څه تېر شوي دي او زما په خور څه تېر شوي او ما د خپلې خور سره واده وکړه چې ستا په یختو برنه تود باد هم نه لګي وروره ما ستا خور له د ژوند هر خوشحالي ورکوله خو په منځ کې دا حادثه راله یو ټیکهدار دی چې زموږ ژوند ته رادننه شوی دی او ټول د ژوند سکون یې راله برباد کو ما خو د مخې لرکو خو پته نه لګي چې په کم بابا یې لاس ایښی دی لکه د پیشو یې وساګانې دي هر ځل رانه بچ کېږي کامرانه ته ما سره ټیکهدار نه خپته وښایه او د هغه اووه ساګانې نه اووه سکنډه ساګانې هم نشته خو چې کله یې میرشیر مخې ته ودرېده که نه نو بیا به درته پته ولګي چې د سیره څو پخېږي ته ما ته نه خپته وښایه د دې تورې شپېلۍ خولې له بیا دله راولم او په خپله به ولي وروره که ته ما سره ښه کول غواړې او د خپلې خور دغه څادر دی ټول عمر قایم غواړې زما دا یو خبره واوره زما چې څه مال حال پاتې دی او څه لږې پیسې پاتې دي غونډې به م تاله درکم خو دغه ټیکهدار به راله د مخې نه لرکې کامرانه ټیکهدار وژل څه دونه غټه خبره نه ده یو نه پوره لس چانس راته راغلي که ما وژلی که نه نو یو شل ځله مې وژلی وې خو نه وژلې علاج نه دی کامرانیا ټیکهدار به د لزدلي تورو غرونو ته راولم لومبی به دا معلومات کې چې بینک بیلنس ورسره څومره دی په کاغذونو په ایزي پیسو نه بوله پیسې اړې علي به ورسره بیا راکاږوې او دې تورو غرونو ته به یې راولم کامرانیا ستا په دې خپو کې به یې غورځوم مړکوم به او په داسې مرګ به یې وژنو چې لاندې ځمکه نه په دې کارغانو په مارغانو به یې خورو امیر شیره ستا ټولې خبرې په ګل بدلې خو دا راته ووایه چې دغه ټیکهدار به دلته راولې څنګه کامرانیا ته دا په ما باندې پرېږده ودې کتل
ټیکدارا یم د دې ډرامې ویلنم زه هیروم زه او ته تش ټوپک ما به راته مړ شي ډېره بده خبره ده خو خفه کېږه مه چې کم کس پردي کورونه روانوي د هغه هم داسې ضلالت مرګ د نصیبي ستا مرګ صرف زما په نوم لیکل شوی دی زه به دې وژنم زه کامرانه زما پلار زما داسې پرورش کړی دی چې ټیکدار د مرګ نه نه یریږي خو ټیکدار صرف په دې باندې یریږي چې څو پورې ټیکدار جمدی وي د مظلوم او د یتیمانانو په سر باندې به زه خپله یو قطره وینم قربان کم بالکل ټیک ده موږ ته اعتراض نشته دی ته چې یوه قطره قربانې نن به دنه سیلاب به یم څه له ورته ګورې د ده ډایلاګونه موږ راغلي یو ویې تړه سر دې داسې خیرن شوي دي لورې یم ته خو ځوانه جانه جینۍ د ځان د صفایۍ لږ خیال ساته ښکلې جامې اچوه خشته ویښته اینځه میک اپ لږ کوه یم ښکلې ځان ته ولې نه تیارې ته نورو جینکو ته وګوره مور زما ډېر نخرې پخلی نه وي خوښوي او کومه جینۍ چې میک اپ کوي خو همداسې بدې شي چې لورې یم دا خو ستا وخت دی بیا به دې وخت پسې ډېر ارمان وکړې خو وخت به بیا نه راځي دا مې درته ووې څه وکړم مورې دا به خو زما د خوشحالۍ مو څومره غمونه راباندې تېر شو لورې ځان ته مې پام دی دا به ستا په نصیب او په تقدیر لیکو دا وګوره زما په نصیب سو ما ته میلو شو د الله په کارونو کې څوک ګوتې نه شي وهلی لورې خشته ځان تیاروه ښکلې ښکلې ګرځه راګرځه صحیح ده مورې مورې دا راته وایه چې اختر ته مې کپړې کړې که نه نه لورې زما ضرورت نشته په ما د جامو هغه وخت تېر شوی دی ولې مورې شاباسي شاباسي یا بیبي وی چې داسې په مینه ناسته دې مخکې کړی وی دې جینۍ څه نو دا ورځ به هم نه لیدې هر سړی ما له په سترګو کې ګوتې راکوې ته د کومې داسې پرهیزګاره وي ته دا خبرې پرېږده راځه چې ځو که نه کوم خوا اپا کوم ما ته داسې ښکاري چې زموږ په دې کور څه شته یا پې چا دم تعویض کړی دی یا نظر دی ځکه چې بچی مې ولګېدو په ډزو د لور مې ښه ورځ نشته زمونږ یو وی زمونږ ښه ورځ نشته دی نو ما ویلې چې دې زیارت نه به ورغلی وی دا جینۍ به هم ځان څه بوځو بیبي وی ما اورېدل چې څوک باباګان پسې ګرځوي دا ډېره سخته ګناه ده شاباسي ودې لیده دا د دې دور جینکۍ دي او دا د دوی خبرې دي زما ابۍ دې بابا له بتلو چې کوم نیمګړی کار دی خو دې کړی دی ته د دې نه څه خبرې دا خو اوس بند کړې تاسو ځکه خو بده ورځ ده راځه ته د دې ممنه منډه بورقه واچوه شابه زما خو ساده په سر دی یم ته ورشه جینۍ بورقه واچوه راځه ښه خبره ده دا پامې بعضې خبرې ټیکي ورشه دا کور کې نظر ژوی دی دا نظر والی دی د خدای نسبین دی حاضري به ورته لګې ښه خبره ده اپا یم دا خو د ډېر ښکلي سوچ وکړو زما د ډېرو ورځو نه خیال و مې چې ورشو دعا خو به ورته وکړو که نه دا جینۍ مو له بوځمه چې خدای پاکې مخه روانه کړي چې دا سختې خدای ختمې کړي ما لکو هغه هلک ایښې نو چې هغه هم بوځي نه هغه دوی واچوله یم پرېږده لږ ارام به وکړي هغې کې نشه ده صحیح ده ځکه چې سهار یم چغې والي وي دا لاس مې ډېر زیات خوږېږي لاس دې مات شه علم نشم ویلی څه وکړم راځه مخ پټ کړه په لاس راځه اسرا
همداسې کار وکړه چې هغه مخامخ وړه ورسره ویې ځه کامرانه اره چا خبره وی پلار یې په بار باندې باجې وخي مور یې په کور کې سپارې وای زوی یې په بډه تماچې وخي نو ما خو په تا باندې زړه خوږ شو ما خو یې کو تم یو ساده انسان یې خو نه کم پلار چې خپلو بچو ته الصراط والمستقیم لاره نه ښولې که نه نو د هغوی نه تمه ساتل ډېر ګران کار دی خبر واورئ ولې بچې کوم خبره وایي دې نږدې زیارت ته ورځي زیارت کیس کوئ چکو خلک زیارت کې څه کوي دواله ځي او تپوس هم نه چا نه کړی تپوس پکې څه لا کومه مشره ښځه به تاسو خو زما نه کشران یې اوس به زه ستاسو نه تپوس کوم هغه صحیح ده ادي خو خبره دا ده چې دغه سوخانجین تپوس کړی مخکې نو ما به بیا اجازه درکړی دی ما په خانجي باندې څه نه ده نوکري نو باسئ هغه لوکوته دی چغې به هغه به راپاڅي بیا هغه هم ګورېږي نه هم پرېږدي او خیر دی چې خانجي دې راځي موږ به واپس هم راکړي هغه نه خبرېږي ته ورته څه مه وایه تاسو ته څه وایم خیر بس زر زو زر راځو سویا هوا زر راځو راځئ رفدارم خاص کوي او داجی ونه کېما خاص کوما راکوشه او تا ته ویم او داجی څه چل دی دا دا چې تا ګل بشري ته څه ویلي دي ویلي دي دا او داجی ګوله ته هغې نه څه خبرې هغې خو یې مو بېعزتي کړې دو مو ته یې څه ویل خبرې مو ته ویلې چې تو ته مې ګودر کې جلکۍ کتلې دو تو ته خو بعد دماغ نه خو زه تریخ یم آخو من نیازبینه لیر زماره نو د جګونه پوهې که چې مو سره داسې قسمه ګپونه نه لګوي غله چینه دا خو زما په دې دنیا کې ګوشي نیازبینه لیر دو ته خو غټ سړی واده به نه کوي دا جګونه ته پوهې که که نه ګلبشره چې مو په خلکو مخکې بېزتي نه کوي څه چې څو چې مړیې وخورو بیا سره کشو Aile. Bueno, Aile. Rory. ¿David? जी کور کې ولا چا دا رقم نه لګي لیلا چرته ده پروت چرته ده بیبي چرته ده هغوی خو دلته مقبرې ته ورغلو مغوره کې څه کوي باباجي صاحب له ورغلو دوی تپوس چا نه کړی ما ته پته نشته خو صرف دغه راته وویل چې موږ د باباجي صاحب له ورځو دې مقبرې له او هغه زیارت ته ورغلي اوس به راشي دومره ټیم یې نه کېږي دوی تپوس چا نه کړی چې تلي نو ما نه ماته خو داسې علم نشته کیدای شي خانجي ته ویلي خانجي چېرته دی خانجي خو پېښور کې دی چې دې تلل تازه نشم پاسولی نو ما نه ته بیمار وې آرام کو تاسو ما زه څنګه درغلی یم تاسو پسې نوي دا زمانه ډېره ګډه وډه ده او تا ته ښه پته ده چې زمونږ ډېرې ډنډې خټې دي
ترور او بیبي خو پرېږده خو نایله هېڅ چرې د کوره بار به پرېږدئ خدای مکه که لاره کې څه نقصان پېښ شي چا پسې به ګرځم چا نه به تپوس کوم نو ما نه زه نوکر سړی یم ما ته چې څوک څه وایي زه هم هغه کوم نور زه څه ووایم دې کې نویده که ترور او بیبي هر چاته ځي او یې به ځي خو نایله به د دې کور نه بار چاته هم نه وځي ته خانجي سره ولې نه تلي خانجي ما ته وویل چې نن زه یوازې ځم هغه ځان له مه پرېږده اثر یو ځای ګرځه زه خو بیمار یم زه ټیک شم انشاءالله بیا به سر زه پخپله ګرځم زه ته وکړه دا بوټي اوبه که دونه بې څوکه پروت دی خو امیر شیره د ده راباندې یو قرض پاتې دی د مرګ نه مخکې ولې هغه خلاصومه داسې نه چې بیا یې زما ګریوان نیولي دا څه قرض دی لکه یاد دې شي یوه څپېړه دې راکړې وه ما چې د هغې قرض درله خلاص کړم او کامرانه یاد مې دی چې څوک د ښځو د سرونو نه لوپټې غورځوي او ورته نه یادېږي او د بل څپېړې ورته یادېږي بې غیرته معلوم یې تیپوس خې جوړ کړو خو عقل ترې نه وځي دې خو راشه داسې نه وجنو ما سټامونه تیاره کې پراته دي زه هغه راوړم او ته د خیال ساته راکته ما چل السلام عليكم يا أهل القبور. دا ډېر رسېدلی دی او دا دنیا راماته ده دې زیارت ته ځان رارسوي فهم په زما خو دا وجود داسې خوږېږي بندې سره به ټیک شي یو صحیح ده که نه دغه ګټه روانه او ځان پسې ومه په کوم جوړونه جړ کړې هغه دی ګیر چاپېره تاو کړه نو ټیک به شم ورسره او ته خیره صحیح ده یې ده ستا خو د خیر امید کوي ته چې کار وکړه چې دغه ونه پسې خطه وتړه او چې کله غوټه ورکې یوه غوټه ورکې نو دوا کوه خدایه نارینه اولاد راکړي بلې غوټې څه بیا دوا وکړه بلې څه بیا اووه غوټې ورکړه داسې ښایسته نارینه اولاد به دې نصیب شي لرې که چېرته زنانه اولاد خدای درنه کړي هسې دې بده ورځ ده بیا به غم ساتي هله غوټه صحیح ده.